د محمد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 40مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 30 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. کوم کسان چې کافر شول او د الله لاره نه منو وکړه الله د هغو عملونه ضایع کړل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. او کوم کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال تر سره کړل او هغه څه یعنی قرآن ومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردګار لخوا سر تر پایه حق دی الله د هغو بدی له هغو نه ایسته کړي او د هغو حالت سم کړ. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی. په دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورخي یعنی د هغو د امثالو حال بیانوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسو مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اورمیږونو وهل دي تر دې پورې چې کله چې تاسو هغوی ښه وټاکوي هلنو بندیان کلک وتړئ. له هغه وروسته ستاسو خپله خوښه ده چې ښېګڼه کوئ دوی وړیا خوشي کوئ او که د دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جنګیالیان خپله وسله وغورځوي. دغه د ستاسو د کولو کار. که الله غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غچ اخیستی و خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسو یو د بل په وسیله وازمایي او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغو ته لارښوونه وکړي د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته د هغه ښه والی ورپېژندلی دی. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ای مؤمنانو که تاسو له الله سره مرسته وکړئ نو هغه به له تاسو سره مرسته وکړي او ستاسو قدمونه به کلک کړي. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت دی او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼه چې الله نازل کړی دی له دې امله الله د هغو عملونه ضایع کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من
قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله پر هغو هلاکت راوست او همدغسې نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقدرې دي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستندوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستندوی نشته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړي دي الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي، د څارویو په شان خوراک څښاک کوي او د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ای پیغمبره څومره کلی او خلک داسې تیر شوي دي چې ستا د کلي له خلکو نه زیات زورور وو چې تې ویستلی. موږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅوک یې ژغورونکي نه وو. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. خانو آیا داسې کېدای شي چې څوک چې د خپل پروردګار له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي هغه د هغو خلکو په څیر شي چې د هغو لپاره د هغو بد عمل ښایسته کړی شوی دی او هغوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان خدا دی چې په هغه کې به ویالې بهیږي د صاف رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکې وي د داسې شیدو چې په خوند کې به هیڅ توپیر نه وي راغلی. ویالې به بهیدونکې وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخښونکې وي. ویالې به بهیدونکې وي د صاف رڼو شاتو، په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش. هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی د هغو خلکو په څیر کېدای شي چې په دوزخ کې به تل اوسیدونکي وي او په هغو باندې به داسې شیدلې اوبه وڅښل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. دوی نه ځینې خلک داسې دي چې غوږ نیسي ستا خبرې اوري او بیا کله چې ستا له مجلس نه وځي نو له هغو خلکو نه چې د علم نعمت وربخښل شوی دی پوښتنه کوي چې همدا اوس دی یعنی پیغمبر څه وویل. دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله مهر لګولی دی او دوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فاتش ول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلای دی الله هغو ته لا زیات هدایت په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ور باندې راشي؟ د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي، کله چې هغه په خپل راشي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقی پاتې شي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو ای پیغمبره خو پوهیږي چې الله نه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته او بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینه او ښځو د ګناه لپاره هم. الله ستاسو په حالو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسو له استوګنځینه هم خبر ده. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی هغوی ویل چې کوم صورت ولې نه نازلیږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي، خو کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جنگ یادونه وه نو تا ولیدل چې د کوم کسانو په زړونو کې چې ناروغي وه هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خورې شوي وي. خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي. خو کله چې غوڅو حکم ورکړی شو که د هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپله وعده کې ریښتینولي ثابته شوې وای نو د همغو لپاره ښه وه. اوس آیا له تاسې نه له دې نه پرته نوره څه هیله کېدی شي چې که په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړئ او په خپلو منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړئ او د خپلې خپلوۍ اړیکې به وشلوئ. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دوی همغه خلک دي چې الله ور باندې لعنت وکړ او هغوی ړانده کاڼه کړل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د هغو قلفونه وهل شوي دي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حقیقت دا ده کوم کسان چې د هدایت له روښانه کېدو نه وروسته له هغه نه وګرځېدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلاره اسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ د هغو لپاره اوږده کړې ده. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. له همدې عمله دوی د الله د نازل کړي دین بدګڼونکو ته وویل چې په ځینو چارو کې به مونږ ستاسې منو. الله د دوی په دغو پټو خبرو ښه پوهیږي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرښتې د دوی ساګانې واخلي په داسې حال کې چې دوی به په مخونو او شاګانو وهي. ذلك بأن
إنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دا به د همدې لپاره وي چې دوی د هغې کړنلارې پیروي وکړه چې الله پرې خفه کیږي او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل. په همدې اساس د هغو ټولو عملونه باویزا یعنې ضایع کړل. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هغو کسانو چې په زړونو کې د شک او نفاق ناروغي ده دا انګېرله ده چې الله به د هغو د زړونو پټې کینې ښکاره نه کړي. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. که موږ وغواړو نو موږ به هغوی تا ته په سترګو دروښیو او د هغو له څېرونه به ته هغوی وپېژنې، مګر د وینا له اسلوب نه خو به یې ته ارومرو وپېژنې. الله ستاسې ټولو په عملونو ډېر ښه خبر دی. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. موږ به خامخا تاسې په ازموینه کې واچو تر څو چې ستاسې حالات وڅېړو او وګورو چې په تاسې کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. کوم کسان چې کافران شول او د الله له لارې نه یې منع وکړه او له پیغمبر سره شخړه وکړه وروسته له هغه چې هغو ته سمه لاره څرګنده شوې وه، په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولی، بلکې الله به د هغو ټول کړه وړه ضایع کړي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ای مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مه باطلوئ. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بشکه هغه کسان چې کافر شول د خدای له لارې څخه خلق منع کړل بیا دوی مړه شول په داسې حال کې چې دوی کافر وو، هغوی خو به هیڅکله الله نه بخي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نو تاسې بې زړه کېږئ مه او د سولې پیشنهاد مه کوئ، همدا اوس برلاسي کېدونکي یې. الله ستاسې ملګری دی او هغه به ستاسې عملونه هیڅکله ضایع نه کړي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده. که تاسې ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ نو الله به تاسې ته ستاسې اجر درکړي او هغه به ستاسې نه ستاسې شتمني ونه غواړي. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. که چیرته هغه له تاسې نه ستاسې مال وغواړي او په پوره تاکید سره یې درنه وغواړي نو تاسې به بخیلي وکړي او هغه به ستاسې د زړونو کینې را برسېره کړي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وګورئ تاسې ته بلنه درکول کېږي چې د الله په لاره کې مال ولګوئ، نو له تاسې نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي او که څوک بخیلي وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلي کوي
الله خو بېنیازه دی او تاسې هغه ته اړ یې. که تاسې مخ واړوئ نو الله به ستاسې په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسې په څیر نه وي. د الفاتح مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 43مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 29 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ای پیغمبره مونږ تا ته ښکاره فتح درکړه تر څو چې الله ستاله مخکنی ورستنی هر ګناه نه در تیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تا ته سم لار دروخي او له تا سره قوي مرسته وکړي. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اما ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډینه واچوله تر څو چې د خپل ایمان ترڅنګ هغوی د یو بل ایمان زیات کړي. د ځمکې او اسمانونو ټولې لښکرې د الله د قدرت په اختیار کې دي. الله ښه پوه او ښه د حکمت خاوند دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. غدا کار د دې لپاره کړی دی تر څو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي او د هغو بدۍ به له هغو نه ایسته کړي. د الله په نزد دا ستر بریالیتوب دی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او هغه منافقانو نارینه او ښځو ته او مشرکو نارینه او ښځو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري د بدی په ګرځونه کې په خپل راګیر شول. د الله غضب ور باندې وشو او هغه ور باندې لعنت وکړ او د هغو لپاره دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګنځای دی. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. د ځمکې او اسمانونو لښکرې د الله د قدرت په اختیار کې دي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ای پیغمبره مونږ ته شاهدی ورکوونکی زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی تر څو چې ای خلکو تاسې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ او د هغه ملګري شئ او د هغه تعظیم او درناوی وکړئ او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ بیانونکي اوسئ. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ای پیغمبره کوم کسانو چې له تا سره بیعت کوي هغوی په اصل کې له الله سره بیعت کوي
د هغو د لاسونو د پاسه د الله لاس اوس چې څوک دغه وعده ماته کړي د هغه د تعهد ماتولو وبال به په خپل پر همغه باندې وي او څوک چې پر هغه وعده باندې ودرېږي چې هغه له الله سره کړی ده الله به ډیر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ای پیغمبره له اطرافي کلیوالو عربو نه چې کوم خلک شاته پریښودل شوي وو اوس به هغوی راشي ارومرو به درته ووایي چې موږ د خپلو شتمنیو او اولادونو فکر بوخت کړي وو ته زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړه. دوی په خپلو ژبو سره هغه څه وایي چې په زړونو کې نه وي. دوی ته ووایه ښه همدا خبره ده نو څوک دي چې ستاسې په باب د الله د فیصلې په بندولو څه وس واک لري که هغه تاسې ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه در بخل ستاسې له عملونو څخه خو یوازې الله خبر دی خو اصلي خبره دا نه ده چې تاسې یې کوئ. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکې تاسې داسې وګڼل چې پیغمبر او مؤمنان به خپل کورنیو ته بیرته راونشي ګرځېدلی او دا ګمان ستاسې په زړونو کې ډیر ښه ولګېد او تاسې ډیر بد ګمان وکړ او تاسې تباه کېدونکي خلک یې. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې چې کوم خلک ایمان نه لري دغه چې کافرانو لپاره مونږ بل شوی اور تیار کړی دی. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. د اسمانونو او زمکې د پادشاهۍ مالک الله دی چاته چې خوښه شي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي سزا ورکوي. الله بخښونکی او مهربان دی. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. کله چې تاسو د ولجې تر لاسه کولو لپاره ولاړ شئ نو دغه بیرته پاتې کیدونکي خلک به تاسو ته ارومرو وایي چې مونږ هم له ځان سره تلو ته پریږدئ. دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي. دوی ته په ډاګه ووایه چې تاسو هیڅ کله له مونږ سره نه شئ تللی. الله لا د مخه دا فرمایلی دي. دوی به وایي چې نه بلکې تاسو پر مونږ حسد کوئ. په داسې حال کې چې خبره د حسد نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخي لږ پوهیږي. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. دغه بیرته پاتې کیدونکو اطرافي عربو ته وایي چې ډیر ژر به تاسو له داسې خلکو سره د جنگیدو لپاره وبلل شي چې ډیر قوي دي یا به تاسو له هغو سره جګړې ته دوام ورکوي یا به هغوی غاړه ږدي. په هغه وخت کې که تاسو د جهاد د حکم اطاعت وکړ نو الله به تاسو ته غوره اجر درکړي او که تاسو په همغه شان مخ واړو لکه چې څنګه مو مخ کې اړولای دی نو الله به تاسو ته دردناکه سزا درکړي.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. کړوند ګوډ او ناروغ جهات لاړ نشي نو څه باک نشته. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغو جنتونو کې ننباسي چې تر هغې لاندې به ویالې بهیږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تا سره بیعت کو. د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم له دې امله یې پر هغو ډاډیانه نازله کړه. هغو ته په انعام کې فتح ورکړه او د ولجې ډیر څه مالونه یې ورکړل چې هغوی به ډیر ژر ترلاسه کړي. الله برلاسه او د حکمت خاوند دی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله له تاسو سره د ولجې د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسو به هغه ترلاسه کړئ. په سمدستي ډول خو دغه فتح هغه تاسو ته درکړه او تاسو پر خلاف د خلکو لاسونه له راپورته کېدلو څخه منع کړل تر څو چې دا د مؤمنانو لپاره یو نښانه شي او الله تاسو ته د سمې لارې هدایت درکړای. په دې سربیره هغه له تاسو سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسو نه قادر شوي او الله هغه ایثار کړی دی. الله په هر څه قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دغه کافران که په دې وخت کې له تاسو سره جنګېدلي وای نو ارومرو به شاړه ولې وه او هیڅ ملاتړ او مرستندوی به یې نه و موندلی. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړن لاره ده چې له پخوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړن لاره کې هیڅ بدلون نه مومې. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ما غزات دی چې د مکې په دننه کې د هغو لاسونه له تاسې نه او ستاسې لاسونه له هغو نه منع کړل په داسې حال کې چې پر هغو یې تاسې ته برای درکړی و او تاسې چې څه کول الله هغه لیدل. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. همغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسې له مسجد الحرام نه منع کړئ او د قربانۍ اوښانې حبس کړل دي چې د قربانۍ ځایو ته ورسیږي
که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجود نه وای چې تاسې نه پیژنئ او که دا خبره نه وای چې په ناآګاهانه ډول به تاسې هغوی پامال کړئ او په دې سره به پر تاسې پړه راشي، نو الله به تاسې ته اجازه درکړې وای چې د زور له لارې تاسې مکې ته ننوتلي وای. مخنیوی د دې لپاره وشو تر څو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي. هغه مؤمنان که بیل شوي وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغو ته به مونږ ارومرو سخته سزا ورکړې وه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. همدا دلیل دی چې کله چې دغه کافرانو په خپل زړونو کې جاهلانه دریځ ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهل. الله د هر شي علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. په واقع کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسې به ارومرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ. خپل سرونه به وخرئ او ویښته به لنډ کړئ او پر تاسې به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهېده چې تاسې ورباندې نه پوهېدلی. د دې امله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسې ته دغه نږدې فتحه در په برخه کړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما غد الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه پر ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدی کافی ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګري دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپل منځو کې خواخوږي دي. ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي. د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا دی د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ په پخېدو شو بیا هغه پر خپلې تنې باندې ودرېد
هغه کروندګر خوشالوي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سمسورتیا باندې لغوسی وسوسي. دغه ډلې خلک چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړی ده. د الحجرات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 49مه سوره ده، په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 13 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ای مؤمنانو، د الله او د هغه د پیغمبر په مخ کې مو وړاندې کیږي او له الله نه ویریږي. الله د هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ای مؤمنانو، خپل आवाज د پیغمبر له आवाज نه مپورته کوي او موږ پیغمبر سره په لوړه غږ خبرې کوي لکه چې په خپل منځو کې یو له بل سره کوي. هسینو چې تاسو ټول کړو وړو ځای شي او تاسو خبره هم نه وسی. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. کوم کسان چې د خدای د پیغمبر په وړاندې د غږیدلو په وخت کې خپل غږونه ټیټوي، هغوی په حقیقت کې همغه کسان دي چې الله د هغوی زړونه د تقوا لپاره ازمویلي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او لوی اجر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ای پیغمبره، کوم کسان چې تاسو له حجرونو د باندې ناری وهي، له هغونه زیاتره ناپوهان دي. که هغوی ستا تر وتلو پورې صبر کړی وای نو د همغو لپاره بهتره وه. الله بخونکی او نهایت رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ای مؤمنانو، کوم فاسق تاسو ته کوم خبر سره راشي نو تاسو تحقیق وکړئ. هسینو چې تاسو کومې ډلې ته په ناپوهۍ سره ضرر ورسوي او بیا په خپلو کړو پښیمانه شئ. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. خو په هغه چې ستاسو په منځ کې د الله پیغمبر موجود دی، که هغه په زیاترو چارو کې ستاسو خبره ومني نو تاسو به په خپل پوستونځو کې اخته شئ. خو الله تاسو ته د ایمان مینه درکړه او هغه ستاسو لپاره په زړه پورې وګرځاو او له کفر، فسق او نافرمانی څخه تاسو کرکجن کړئ. همدغه خلک د الله په فضل احسان سره پر سم لار دي او الله د علم او حکمت خاوند دی.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. او کله مؤمنانو څخه دوه ډلې په خپل منځو کې په جنگ شي نو د هغو په منځ کې صلح وکړي. بیا کله هغونه یو ډله پر بلې تیری وکړي نو له تیری کوونکې ډلې سره وجنګېږي تر دې پورې چې هغوی د الله د حکم خواته راوګرځي. بیا کله چې هغوی راوګرځي نو د هغوی په منځ کې په عادل سره سوله وکړي او انصاف وکړي چې الله انصاف کوونکي خوښوي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان خو یو د بل سره ورونه دي نو د خپل ورونو په منځ کې مناسبات سم کړئ او له الله نه وویریږئ. هیله ده چې پر تاسې رحم وکړای شي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنانو ندی نارینه په نورو نارینهو ملنډې وهي کېدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي او نه د ښځې په نورو ښځو ملنډې وهي کېدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي. په خپلو منځو کې یو د بل عیب مه لټوئ او مه یو بل په بدو نومونو سره یادوئ. له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډېره بده خبره ده. کوم کسان چې له دغه چارچلن څخه راوان نه وړي هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ای مؤمنانو له ډیرو ګمانونو کولو نه ډډه وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. تجسس مه کوئ او له تاسې نه د څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسې په خپله د دې نه کرکه کوئ. له الله نه وویریږئ. الله ډېر ښه توبه قبلونکی او خورا مهربان دی. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ای خلکو مونږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې نه پیدا کړئ او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولئ تر څو چې تاسې یو تر بله سره وپېژنئ. په حقیقت کې د الله په نزد له تاسې نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهېدونکی او باخبره دی. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دغه صحرایان وایي چې مونږ ایمان راوړ. دوی ته وایي تاسو ایمان نه دی راوړی، بلکې داسې وایي چې مونږ اطاعت کوونکي شو. ایمان لا تر اوسه ستاسو په زړونو کې داخل شوی نه دی. که تاسو د الله او د هغه د پیغمبر فرمان برداري غوړه کړئ، نو هغه به ستاسو د عملونو په اجر کې څه کموالی را نه وي. په باوري ډول الله بخښونکی او مهربان دی. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړ، بیا هغوی څه شک نه کړ او په خپل مالونو او سرونو سره د الله په لار کې جهاد وکړ. هغوی ریښتونی خلک دي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ای پیغمبره، د ایمان دغه مدعیانو ته ووایه، آیا تاسو الله ته د خپل دین خبر ورکوي؟ په داسې حال کې چې الله د ځمکې او اسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شي علم لري. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دوی پر تا احسان باروي چې دوی اسلام راوړ. دوی ته ووایه د خپل اسلام احسان پر ما چوي، بلکې الله پر تاسو احسان باروي چې هغه تاسو ته د ایمان لارښوونه وکړه که تاسو پر اختیار سره د خپل ایمان په دعوا کې رښتونی. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله د ځمکې او اسمانونو د هر پټ شي علم لري او هر څه چې تاسو کوي هغه د هغو ټولو لیدونکی دی. د قاف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 50مه سوره ده، په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 45 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قاف والقرآن المجيد. قاف قسم دې پر لوی شان لرونکي قرآن باندې چې ته پیغمبري. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکې دغه خلکو تعجب په دې خبر راغی چې خبر ورکوونکی په خپل له هم دوی ته راغی. بیا منکرانو وویل دا عجیبه خبره ده. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. آیا کله چې موږ مړ شو او خاورې شو نو دوهم ځل به بیا را ژوندي کړای شو؟ دا بیرته راګرځېدل خو له پوهې لرې دي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بشکه په داسې حال کې چې ځمکه د دوی د وجود نه کموي هغه ټول زموږ په علم کې دي او له موږ سره یو کتاب دی چې هر څه پکې محفوظ دي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بلکې دوی ته خو چې کله حق راغی په همغه وخت کې هغه په ښکاره دروغ وګاڼه. له همدې امله دوی اوس په کړکېچ کې نښتي دي.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. خانو دوی هیڅ کله د ځان له پاسه اسمان ته نه دي کتلي، په څه ډول موږ هغه جوړ او سینګار کړ او په هغه کې هیڅ درز نشته. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. او موږ ځمکه وغوړول او په هغې کې مو غرونه ښخ کړل او په هغې کې مو هر راز ښېرازه ښایسته نباتات زرغونه کړل. دغه ټول شیان سترګې غړوونکي او درس ورکوونکي دي د هر هغه بنده لپاره چې د حق خواته رجوع کوونکی وي. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. او موږ له اسمانه برکتناکي اوبه نازلې کړې، بیا مو په هغو سره باغونه او د کښتونو غلې او د هسکو دنګو خرما ونې پیدا کړې چې د هغو له میوو نه ډک وږي یو د بل د پاسه پراته وي. دا د بندګانو د روزي ورکولو انتظام دی. په دغه اوبو سره موږ یوه مړه ځمکه ژوندی کوو. له ځمکې نه د مړه شوو انسانانو راوتل به همدغسې وي. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. د دوی نه مخکې د نوح قوم او د رأس یعنې څا خاوندانو او سمودیانو او عادیانو او فرعون او د لوط ورونو او د ایکه خلکو او د تبع قوم خلکو هم د دروغ نسبتونه کړي دي. هر یو پیغمبران دروغجن ګڼلي دي او په پای کې زما د عذاب وعده پر هغو تطبیق شوه. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. آیا د لومړي ځل پیدا کولو نه موږ عاجز وو؟ خو د یو نوي پیدایښت له پلوه دغه خلک په شک کې غورځېدلي دي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مونږ انسان پیدا کړی دی او ان د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې مونږ پوهیږو. مونږ د هغه له شهرګ نه هم زیات هغه ته نږدې یو. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. او زمون پر دغه مستقیم علم برسېره دوه لیکونکي د هغه ښي او چپ لوري ته ناست هر څه ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د محفوظ ساتلو لپاره یو حاضر باش څارونکی موجود نه وي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بیا ګوره هغه د ځنکدن سلګۍ په حق راغلی. دا همغه شی دی چې ته ترېنه تښتېدلې، یعنې د هغه پر راتګ د ایمان نه درلود. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. او بیا به په هغه وخت کې په شپېلۍ کې پوکړی شي. دا د هغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغو سره یو سوق کوونکی دی او یو شاهدي ویونکی. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ورته ویل کېږي د دغه ورځې له پلوه ته په غفلت کې وي، مونږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه او نن ستا نظر ښه تیز دی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. د هغه ملګري عرض وکړ دا د هغه د اعمالو دفتر چې ماته سپارل شوی و حاضر دی. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. امر وشو غرزوی په دوزخ کې هر سخت کافر چې له حق سره دښمني درلودله د خیر مخنیونکی او له حده تیریدونکی و، په شک کې غورځېدلی و، له الله سره کوم بل څوک خدای ګرځولی و، وغورځوی هغه په سخت عذاب کې. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. د هغه انډیوال به وایي خدایا ما دای نو سرکشه کړی بلکې دای په خپله په لرې ګمراهۍ کې غورځېدلی و. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. جواب کې به وفرمایي زما په وړاندې جګړه مه کوئ، ما تاسې مخکې له بد عاقبت نه خبردار کړي وئ. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. زما په وړاندې خبره نه بدلیږي او زه په خپلو بندګانو هیڅ ظالم نه یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هغه ورځ چې موږ له دوزخ نه پوښتنه وکړو آیا ته ډک شوې او هغه وایي نور څه شته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. او جنت به د پرهیزګارانو لپاره نږدې راوستل شي، هیڅ به لرې نه وي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وبه ویل شي دا د هغه شی چې له تاسې سره د هغه وعده کېدله، د هر هغه چا لپاره چې ډېر رجوع کوونکی او ډېر د نفس ساتونکی و. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هغه چې د نالیدلي رحمان خدای نه ویریده او هغه چې له رجوع کوونکي زړه سره راغلی دی جنت ته له سلامتیا سره ننوځي. هغه ورځ به د ابدي ژوندانه ورځ وي. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هلته به د هغو لپاره هر هغه څه وي چې هغوی وغواړي او له موږ سره له دې نه هم زیات څه د هغو لپاره شته. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. موږ له دوی نه مخکې ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه ډېر زیات زورور او د نړۍ هېوادونه یې لټولي او تصرفات یې پکې کړي وو. آیا هغوی کوم پناه ځای وموندلی شو؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بېشکه په دغه تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا لپاره چې زړه لري یا په پاملرنې سره خبره واوري. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا
مسنا من لغوب مونږ اسمانونه او ځمکه او د هغو په منځ کې ټول شیان په شپږو ورځو کې پیدا کړل او مونږ ته څه ستړیا ونه رسېدله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نو ای پیغمبره دغه خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. للمر خطو او المر پریوتونه مخکې او د شپې له مخې بیا د هغه پاکي بیان کړه او له سجده کولو نه له وزګارېدو څخه وروسته هم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. او واوره په کومه ورځ چې به د هر چا له نږدې ځای نه غږ کوونکی غږ وکړي په هغه ورځ چې ټول خلک به د حشر چیغه سمه صحیح اوري هغه به له ځمکې نه د مړو د راوتلو ورځ وي. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. همدا مونږ ژوند بخو او همدا مونږ مرګ ورکو او همدا زمونږ لوري ته په هغه ورځ راګرځېدل دي کله چې ځمکه وچوي او خلک د هغې نه په راوتلو په بیړه بیړه منډې وهونکي وي. دغه حشر زمونږ لپاره ډېر آسان دی. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ای پیغمبره دوی چې کومې خبرې جوړوي موږ ورباندې ښه پوهېږو او ستا وظیفه په هغو باندې په زوره خبره منل یعنې اسلام ته اړول نه دي. فقط د دغه قرآن په وسیله هر هغه چاته نصیحت وکړه چې زما له عذاب نه په ویرولو سره ویریږي. د الزاریات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 50مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 80 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والذاريات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قسم دی په هغو بادونو چې د دوړو او ګردونو الوزونکي دي بیا له اوبونه د درنې شوې وریځې پورته کوونکي دي بیا په سپک رفتارۍ سره چلیدونکي دي بیا د یو لوی کار یعنې باران ویشونکي دي. حق دا د کوم شي نه چې تاسې ویرول کېږئ هغه رښتیا دي او د عملونو جزا رومرو رامنځته کېدونکې ده. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قسم دی په بیلابیلو شکلونو لرونکي اسمان باندې د آخرت په باب ستاسې خبره یو تر بله مختلفه ده. له هغه نه همغه څوک اوړي چې له حق نه ګرځېدلي دي. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. وژل شول په اټکل او ګمان سره حکم صادرونکي یعنی دروغ ویونکي هغه کسان چې په جهالت کې غرق او په غفلت کې بیوخه بې فکر دي. پوښتنه کوي د جزا ورځ به نو کله راشي. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستهزئون.
يستعجلون په هغه ورځ به راشي چې کله دوی په اور وازمویل شي دوی ته به وویل شي اوس د خپلې فتنې خوند وڅکئ دا همغه شی دی چې د هغې لپاره تاسې بیړه کوله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين البته پرهیزګاران به په هغه ورځ کې په باغونو او د چینو ترڅنګ وي د هغوی پروردګار چې هر څه هغوی ته ورکړي په خوښۍ سره به یې اخیستونکي وي بېشکه دوی د دغې ورځې څخه پخوا نیکي کوونکي وو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هغوی د هغې ورځې له راتګ نه مخکې د شپې له مخې ډېر لږ ویده کېدل وبالأسحار هم يستغفرون او بیا دوی د شپې په وروستیو شېبو کې بخښنه وغوښتله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم او د دوی په مالونو کې حق د هغه فقیر لپاره چې سوال کوي او هغه فقیر لپاره چې له سوال نه ډډه کوي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون په ځمکه کې ډېرې نښانې دي د باور کوونکو لپاره او په خپله ستاسې په خپل وجود کې آیا تاسې نه وینئ وفي السماء رزقكم وما توعدون په همدې آسمان کې د ستاسې روزي هم او هغه شی هم چې له تاسې سره د هغه وعده کیږي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نو قسم دی د آسمان او ځمکې په مالک باندې دا خبره یعنی وعده حق ده همداسې یقیني لکه چې تاسې غږیږئ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ای پیغمبره آیا د ابراهیم د معززو میلمنو کیسه درته رسېدلې ده إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون کله چې هغوی د هغه کره راغلل نو وی ویل پر تا سلام دی ابراهیم ویل پر تاسې هم سلام دی خو له ځانه سره یې وویل چې ناشنا شانته خلک دي فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون بیا هغه غلی غوندې خپلې کورنۍ ته ورغی او یو چاغ تازه ورید کړی خوسه یې راوړ د میلمنو مخې ته یې وړاندې کړ هغه وویل آیا تاسې نه خورئ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بیا هغه په خپل زړه کې له هغو نه وویرېد هغوی ورته وویل مه ویرېږه او هغه ته یې د هوښیار زوی د پیدایښت زیری ورکړ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم د دې په اورېدلو د هغه میرمن له خوشحالۍ نه چیغه ور وړاندې شوه او خپل مخ یې وواهه ویې ویل زه زړه او شنډه به څنګه د اولاد څښتنه کېږم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هغوی وویل همدغسې ستا پروردګار فرمایلی دي هغه د حکمت څښتن دی او په هر څه پوهیږي قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراهیم وویل ای د الله استازو تاسې څه وظیفه په مخ کې لرئ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين
هغوی وویل موږ د یو مجرم قوم خواته لیږل شوي یو تر څو چې پر هغو باندې د پخې شوې خټې تیږې وورو چې ستا د پروردګار په وړاندې له حد څخه تیري کوونکو لپاره نښه کړای شوي دي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين بیا موږ هغه ټول خلک چې په هغه سیمه کې مؤمنانو راوویستل. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين او هلته موږ له یو کور نه پرته د مسلمانانو بل هیڅ کور ونه موند. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم لدې وروسته موږ هلته فقط یو نښانه د هغو خلکو لپاره پرېښوده چې له دردناک عذاب څخه ویریږي. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين او ستاسو لپاره نښانه ده د موسی په قصه کې کله چې موږ هغه د څرګند دلیل سره فرعون ته ولېږه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون نو هغه په خپل قوت مغرور تاو شو او ویل دا کوډګر دی یا لیونی دی. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم په پای کې موږ هغه او د هغه لښکرې ونیولې او ټول مو په سمندر کې وغورځول او هغه پړ او ملامت شو. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم او ستاسو لپاره نښانه ده په عادیانو کې کله چې موږ پر هغو باندې یو داسې سپیری یعنې شنډ کوونکی باد ولیږه چې په هر شي باندې به هغه تیر شو لکه رژېدلي واښه تباه کوو. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين او ستاسو لپاره نښانه ده په سمودیانو کې کله چې هغو ته ویل شوي وو چې په خپل دغه ژوندانه کې تر یو خاص وخت پورې مزې چرچې وکړئ. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون خو د دې ویرولو د پاسه هم هغوی د خپل پروردګار د امر نه سرغړاوی وکړ. نو په داسې حال کې چې دوی ورته کاته تندر دوی ونیول یعنی پرانا ورځ. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بیا نه په هغو کې د پاتېدو وس مجالو او نه هغوی خپل ځان ژغورلی شو. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين او له دغو ټولو نه مخکې موږ د نوح قوم هلاک کړ ځکه چې هغوی فاسقان. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اسمان مونږ په خپل قدرت سره جوړ کړی دی او مونږ د دې وس لرو. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ځمکه مونږ غوړولې ده او مونږ ډېر ښه غوړونکي یو. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون او مونږ د هر شي جوړې پیدا کړې ښایي چې تاسو له دې نه درس واخلئ. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين نو ورمنډه یعنې رجوع کړئ د الله خواته بېشکه زه ستاسو لپاره د هغه له خوا ښکاره خبردار درکوونکی یم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين او له الله سره کوم بل معبود منیسئ زه ستاسو لپاره د هغه له خوا ښکاره څرګند خبردار درکوونکی یم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون همدغسې شوي دي له دوی نه مخکې قومونو ته هم هیڅ پیغمبر داسې نه دی راغلی چې هغوی ورته نه وي ویلي چې دا کوډګر دی یا لیونی. أتواصوا به بل هم قوم طاغون
دوی کافرانو ټولو د پیغمبرانو سره د مخالفت د کولو د پاره په خپل منځو کې په دې باندې څه تړون کړی دی؟ نه، بلکې دوی ټول سرغړونکي خلک دي. فتول عنهم فما أنت بملوم. نو ای پیغمبره دوی نه مخ واړوه، پر تا هیڅ ملامتي نشته. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. البته نصیحت کوه، ځکه چې نصیحت د مؤمنانو لپاره ګټور دی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما پیریان او انسانان له دې پرته د بل څه کار لپاره نه دي پیدا کړي چې هغوی زما بندګي وکړي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. زه له هغو نه څه روزي نه غواړم او نه دا غواړم چې هغوی ما ته خواړه راکړي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خو په خپله ښه روزي رسان دی، د ډېر قوت خاوند او زورور. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. نو کوم کسانو چې ظلم کړی دی دوی ته هم خپله برخه عذاب تیار دی، لکه چې هم دوی په څیر خلکو ته د هغوی خپلې برخې رسیدلې دي. د دې لپاره د دوی له مانه په منډه د عذاب غوښتنه نه کوي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. په پای کې د کافرانو لپاره تباهي ده په هغه ورځ چې دوی له هغې نه ویرول کیږي. د تور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 50مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 49 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قسم دی په تور یعنی غره او په یو داسې پرانستی کتاب باندې چې په نری جلد کې لیکل شوی دی، او په ودان کور باندې او په لوړ چت باندې او په څپان د سمندر باندې چې ستا د پروردګار عذاب اروم مرو واقع کېدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته. هغه به په هغه ورځ واقع شي چې آسمان په اورېدو راوړېدو خوځېږي او غرونه په چټک تک سره روان شي. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. تباهي ده په هغه ورځ د هغو دروغجن ګڼونکو لپاره چې نن د لوبې په ډول په خپلو دلیلونو جوړونو کې اخته شوي دي. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. په کومه ورځ چې به دوی په ټیلو ټیلو د دوزخ د اور خواته بوتلی شي، په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې دا همغه اور دی چې تاسې ورته د دروغو نسبت کوو. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اوس وښیئ دا کوډې دي او که تاسې بینایي له لاسه ورکړې ده. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. زی اوس په دې دوزخ کې دننه وسوځئ، که تاسې صبر وکړئ او که یې ونه کړئ ستاسو لپاره یو شانته ده. تاسې ته هماغسې جزا درکول کیږي لکه چې تاسې عمل کوو. إن المتقين
للمتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي، له هغو شیانو څخه به د خوندونو اخیستونکي وي چې د هغو پروردګار یې هغو ته ورکړي، او د هغو پروردګار به هغوی د دوزخ له عذابه وژغوري. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هغو ته به وویل شي خورئ او څښئ په خوند سره د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسې په دنیا کې کول. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هغوی به مخامخ په غوړېدلو تختونو باندې تکیه لګولې ناست وي، او موږ به ښایسته سترګې لرونکې حورې هغوی ته واده کړو. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. کوم کسانو چې ایمان راوړای دی او د هغو اولادونه هم د ایمان په کومه درجه کې د هغوی په نقش قدم روان شوي دي، د هغو هغه اولادونه به هم مونږ په جنت کې له هغو سره یو ځای کړو، او د هغو په عملونو کې به هغوی ته څه خساره ونه رسوو. هو هر څوک د خپل کسب په بدل کې ګراو دی. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. مونږ به هغو ته هر راز میوه او غوښه، هر څه چې د هغو زړه وغواړي په ښه شان ورکوو. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. هلته به هغوی د شرابو پیالې یو له بله ژر ژر اخلي، چې نه به پکې چټي خبرې کول وي، نه به د عملي، یعنی نه به د ګناه نسبتو سره مل وي. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. او د هغو په خدمت کې به هغه هلکان په منډه منډه اوړي چې د همغو لپاره به خاص وي، داسې ښایسته لکه پټ یې ساتل شوي مرغلرې. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دوی به په خپلو منځو کې یو له بله په دنیا کې د تېرو شوو حالاتو په هکله پوښتنې کوي. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. دا به هم وایي چې موږ پخوا له خپلې کورنۍ سره د عذاب څخه په ویره کې ژوند تېراو. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. په پای کې الله پر موږ فضل وکړ او موږ د سوځونکي عذاب نه وژغورلو. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. موږ په مخکني ژوندانه کې له همغه نه دعاوې غوښتلې، هغه په رښتیا سره ډېر لوی احسان کوونکی او مهربان دی. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نو ای پیغمبره، تو ورته نصیحت کوه، د خپل پروردګار په فضل سره خو نه ته کاهن یې نه لیونی. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. دغه خلک وایي چې دا سړی شاعر دی چې موږ د دې په حق کې د بدو ورځو راتلو ته سترګې په لاره یو. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. دوی ته ووایه ښه ده انتظار وکړئ، زه هم له تاسې سره انتظار کوونکی یم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. د دوی عقل دوی ته د همدغسې غلطو خبرو کولو امر کوي، او که په حقیقت کې دوی په دښمنۍ کې له حده تیر شوي خلک دي. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
دوی وایي چې دغه سړي دا قرآن په خپله جوړ کړی دی. اصلي خبره دا ده چې دوی ایمان راوړل نه غواړي. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. که دوی په خپله دغه وینا کې رښتونی وي نو همدغسې یو کلام دې جوړ کړي او رادې وړي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. دوی له کوم خالق نه پرته په خپله پیدا شوي دي یا په خپله د خپل ځان هستونکي دي یا ځمکه او اسمانونه دوی پیدا کړي دي. اصلي خبره دا ده چې دوی باور نه لري. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. آیا ستاسو د پروردګار خزانې د دوی په اختیار کې دي یا پر هغو باندې د همدوی حکم چلیږي؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. آیا له دوی سره کومه زینه شته چې پر هغې باندې په ختلو سره دوی پاسنۍ نړۍ ته غوږ نیسي؟ له دوی نه چې کوم چا څه اورېدلي وي هغه د کوم ښکاره دلیل راوړي. أم له البنات ولكم البنون. آیا د الله لپاره لونی دي او ستاسو لپاره زامن دي؟ صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.